حضور مبارک خپل دوستانم پیجنی او خپل دشمنانم پیجنی. په خبره خو پوهیږئ کنه چې کله دشمنان را پیدا شي بیا د حضور مبارک خپل طرف نه انتخاب وي چې زه د چا انتخاب کوم. نور الدین زنگی رحمت الله علیه یو شخصیت په مصر کې تیر شوی. څوک دی؟ نور الدین زنگی دا غنوم دی. نور الدین زنگی دا د زرو کالو نه وړاندې دی تیر شوی دی. د حضور مبارک 2 یا 3 صدۍ شوی چې دنیا نه پرده شوی په مصر کې پاتې کیږي. نور الدین زنگی او په 1144 عیسوی کې دی پیدا شوی. حضور مبارک خوب کې د شپې نور الدین زنگی ته راغی. ورته وی نور الدین زنگی په مصر کې څه کوې؟ مدینه منورې ته راځه. په خبره خو پوهیږئ که نه؟ حضور مبارک خپل دوست هم پیژني خپل دشمن هم پیژني. ورته وی نور الدین زنگی مصر کې څه کوې؟ مدینه منورې ته راشه دغلته څه کوې؟ نور الدین زنگی ډېر په عبادت کې راپاڅېد. تهجد یې مونځ یې وکړو. چې مونځ یې وکړو ډېر پریشانه دی. واپس وده شو. چې واپس یې وده شو دربار رسالت کې بیا شمه بله شوه او دیدار د کونینو سردار نصیب شو. د کونینو سردار ورته فرمای نور الدین ته په مصر کې څه کوې؟ مدینه منورې ته راځه قربان سله راشمه. 2 کسان یې ورته وښوده. څو کسان؟ 2 کسان یې ورته وښوده. لویې لویې ګیرې پرېښې وې سپینې جامې یې اچولې وې تسبیح یې اړولې. ورته یې وښوده چې دا 2 کسان دي دي ته وګوره. نور الدین زنگی په مصر کې دی. لکونو کروڑونو خلق مومنان مسلمانان په دنیا باندې آباد دي. انتخاب په مصر کې د یو نور الدین شو. سحر چې راپاڅېدو نور الدین زنگی ځان سره 13 کسان 30 کسان یې ملګري کړ. اسونو باندې سواره شو او مدینه منورې په طرف باندې روان شو. 15 ورځې مزل یې وکړو خو ځان سره په لکونو تحایف راواغېسته او تحفې راواغېستې. نور الدین زنگی روان دی مدینه منورې ته. 15 ورځې مزل یې وکړو. 15 دن مزل یې وکړو. 14مه ورځ سحر شو مدینه منورې د جانان وطن ته داخل شو. چې داخل شو د حضور مبارک روضې ته لاړ. خلکو کې خبره خوره شوه چې نور الدین زنگی چې یادېږي په مصر کې مدینه منورې ته د 13 کسانو شهسوارو سره په اسونو باندې سواري دي او مدینه منورې ته را داخل شو. 14مه ورځ ده سحر وخت دی. د حضور مبارک روضې ته لاړ. سلام یې وکړو. هلته کېناستو د سترګو نه اوښکې روانې دي چې په دې دومره لوی سرزمین باندې د کونینو سردار زما انتخاب وکړو. حضور مبارک ورته په خوب کې طریقه ښودلې ده. مدینه منوره کې خبر خور شو چې ټول راجمع شي. د مصر نه نور الدین زنگی راغلی دی. مدینه منورې د جانان د وطن خلکو له تحفې راوړي دي. کتارونه ولګېده. نور الدین زنگی مخکې ولاړ دی په اوچته ډبه باندې او دغه خادمان یې ولاړ دي هر چا له تحفې ورکوي. دوی په اوچت ځای باندې ولاړ دی. یو یو کس ته ګوري. ټول خلک راغه تحفې تقسیم کې. نور الدین زنگی وی حضور مبارک چې ما ته کم 2 کسان په نښه کړیو دا خو ما دلته کې پیدا نه کړ. خفه دی ډېر زیات خفه شو. دا هغه ځای چې کم نامور خلکو مدینه منورې د هغې نه یې تپوس وکړو. وی ټول خلک راورسېده. وی ټول خلک راغی. ټولو ته تحفې میلاو شوې. وی ټولو ته تحفې میلاو شوې. وی نور خلک نشته. یو کس راغی 2 کسان شته قربان. وی څوک دي؟ وی هغه فلاني ځای کې پاتې کېږي ځان له یو کمره جوړه کړې ده او بس هغې کې د رب ذوالجلال ذکر کوي فکر کې اخته دي تسبیح اړوي او جانمازونه یې غوړولي دي او بس صرف د رب ذوالجلال ذکر کوي نور سم نه کوي. نور الدین زنگی وی دیم راولی. هغې چې راوسته د ایمان چې کومه جذبه وه هغه د نور الدین زنگی په زړه کې دننه یو ولولی وخوړه او ډېر زیات خوشحاله شو چې څنګه یې د لرې نه ولیده. وی د کونینو سردار چې ما ته کوم بدبخته خلک ښودلي دي وي هغه مکه دي چې را روان دي. زه چې د چا پسې د مصر نه راغلی ما هغه خو دغه خلک دي. خواله چې راغه لوی لوی ګیرې پرېښې دي او ډېر ځان یې داسې کړی چې
څنګه دا کلک مومن مسلمان او کلک شیخ وي دغه شان ځان جوړ کړی دی ورته وایي تاسو ولې رانغئ وایي قربان بس مونږ د دې خلکو سره څه کار نشته بس د رب سره زمونږ یو رابطه ده او د رب ذکر کو او ډېرې نرمې او پستې خبرې کولې بس د خدای تعالی ذکر کو او پستې پستې قربان او جی جان سره خبرې شروع کړي وایي تاسو ولې نه راتلې وایي د خدای ذکر مو کولو وایي وخت را سره نشته چې د خلکو سره میلو شو نور الدین زنګي وایي خطا او سره خو وخت نشته خو زه خو راغلی ما سره خو ډېر وخت دی نو چې تاسو نه یوزګار نو مونږ بس تاسو ځای له درشو نور الدین زنګي لاړو د هغې هغه خلوت خانې ته چې ویې کتل تسبیح مبیزان دي جانمازونه پوزکیم پراته دي او بس د خدای عبادت کې مشغوله دي نور الدین زنګي چې غیر چاپې وخته او کتل وی چې د کونینو سردار خو ماته دا دوه کسان په ګوته کړو بالکل امدادي خو دلته خدا ماحول بدل دی ماته خدا حرامیان بل شان خودلیو او دا خو بل شان یو کیفیت دی نور الدین زنګي ته حضور مبارک زین خودلیو خپل دشمنان خو پیجنی ورته ویلو د دې دا جانماز اوچت کا جانماز د ګټونو چوچت کولان دی غټه تخته پرته ده حضور مبارک ورته فرمایلیو چې لاندې به تختم پرته تخته اوچته کا چې تخته اوچته کا چې وی کتل لاندې او لوی غار تل دی چې کم طرف ته د حضور مبارک روزه اطهر ده هغه طرف ته سورنګ کنسته نور الدین زنګي چې وکړه چې دا خو بالکل مغه منظر دی چې کم ماته حضور مبارک په مصر کې کم نقشې چولې هغه ته دنه ورننه وته دوه روایت مورخین لیکلي دي وای داسې دومره دا سورنګ کنستیو دا کوم چې زړې زړې کلاګانې دي نو د دې د لاندې حفاظتي سورنګانې کنستي د کلانې باروخ کې وي څورځي وخت کې مونږ شاهي مسجد ته تلو شاهي کلا ته التم دا سورنګانی وخت کې دا کلا د لاندې او د خار نه بهر ته وخت کې دغه رنګ دغل تکم دی یو غار کنسته یو سورنګ او د حضور مبارک روزه ته سیده وخت کې نور الدین زنګي چې د خپل کسانو سره ورنه وته دوه روایتونه او دوه اقوال مورخین را نقل کړي یو دا چې د عمر فاروق سے خپې مبارک ښکارا شوی دا ظالمان دومره لري رسیدلی او یاد آوا چې دی دا سورنګان دومره لري پوریستو چې قریب وا چې د حضور مبارک جسد اطهر ته رسیدلی بهر تر وته نور الدین زنګي ورته وی وایي دا څه فلسفه ده دا تاسو چې دا دومره لري پورې مزل کړي دا خاور سره څه کوي د سرمنې نه تیلې جوړ کړي وي د شپې به چې څومره سورنګ کنستو خاورې به راوستي هغه به په تیلو کې چولې په هغه بیکونو د سرمنو کې او په جنت البقیع کې تاریخ لیکي چې په جنت البقیع کې لزر صحابه کرام دفن دي پاغه صحابو باندې به خاورې لګي لګي به په لګ لګ قبرونو باندې لګي لګي خاورې چولې او دغه سورنګ کنستو حضور مبارک ته پته لګیدا دنیا نه وصال شوی خپل دشمن خو پیژنې کړه پته ورته لګیدا چې دا بدبخت برارسیو د دې په یو میشن باندې راغلی نور الدین زنګي مدینه منوره خار ته د دوانه کسانو است خلک راجمه کوي راشه وته وی دي خپل داستان بیان کې تاسو څوک کې ورته مونږ خو يهوديان یو غیر مسلم یو په یو میشن باندې راغلی یو سم میشن د تاسو په میشن زمونږ داده چې د حضور مبارک دا جسد اطهر بدل ته نو باسو دا بلرکو بیا به یو غوغا جوړه کو چې دلته کې خوششته ناس دا مسلمانان راضي چې دا د پیغمبر علی السلام روزه ده مونږ په دې مشن باندې راغلی او چې دا خبره وکا نور الدین زنګي انتخاب خو نبی علیہ السلام کړو او خپل دشمنان ورته په ګوته کړو او د مصر نم راغلیو ستړی ستومانمو غوسه او جلال کې راغلیو خو چې د حضور مبارک د جسد اطهر خبره وکا تورې راو وستو د دوانو نه سر قلم کو او چې کلمه کو درې ورځې مدینه منوره کې نور الدین زنګي ګرځېدو او په چغو چغو جړل چې د کونینو سردار په ما باندې څومره لوی احسان وکړو چې په دې دومره لوی مخلوق کې زما انتخاب وکړو دا خدمت زمان اغشتو دا د حضور مبارک د طرف نه چې کله رحمت په جوش کې راشي نو بیا د حضور مبارک طرف نه په دې مخلوق کې چناو کیږي چې د چا انتخاب